په دنیا کې د مخکې زمانې نه تر اوسه پورې د حکومتونو څلور طرزونه راغلي دي. یو ته وایي اشرافیه طرز حکومت، دویم ته وایي امیریت، دریم ته وایي بادشاهت او څلورم ته وایي جمهوریت. اشرافیه طرز حکومت دا عبارت ته د دینه په یوه جامعه په یو هیواد کې یو څه خلک یو څه امتیازات ولري، هغه امتیازاتو په اساس باندې دوی په خلکو حکومتونه کوي. مثلا یا زورواکي وي ټول، یا بدمعشانی، یا مالداري، او په یوه وجه د وجوه سره یو څه امتیازات ورته حاصل، دغه امتیازاتو په اساس باندې دوی حکومتونه کوي. بیا دې ته وایي اشرافیه طرز حکومت. نن سبا خو دا نوم نه ورکوي، نورا په دنیا باندې اشرافیه طرز حکومت قائم ده. ملل متحده کې، اقوام متحده کې د 5 ملکونو خبره چلیږي. دوی چې خبره ویټو کې او وایي چې نه منم، بیا نه کې 5 ملکونه، امریکا ده، فرانس ده، برطانیه ده، چین ده، روس. دا څلور 5 ملکونه دوی ته د یوې خبرې د ویټو کولو اختیار ده. په دغه 5 ملکونو کې چې یو ملک هم وایي چې داسې به نه کېږي، بس بیا نه کېږي. دی خو ځانونه د جمهوریت علمبرداران بولي، خو جمهوریت دوی ته دوی خپله هم په دې ځای کې پایمال کړی، جمهوریت ورسته روان دی. نو دا خالص بدمعشان زور ورسره دی. نور څه کمال دی؟ روس کې څه کمال دی؟ روسیانو د روسیانو ژوند مو کتله، د روسیانو د هغې د ځوانانو ژوند مو کتله، د هغې د زنانو ژوند مو کتله، مطالعه کړی مو. زنانه به په د سخته سردۍ، روس ډېر سوړ ملک، داسې علاقې هم پکې شته په روس کې، په سربیا کې، چې په دا جون جولای په د اسد او په د سرطان کې د سخته ګرمي کې د هغې علاقې چې کومه درجه حرارت ته هغه 14 درجې منفي درجه حرارت، 14 درجه منفي درجه حرارت. زمونږ او د ستاسو د دغه منطقې منفي درجه ته په ژمي کې نه رسېږي، 1 درجه ته هم نه رسي. د دغه منطقو درجه حرارت مثبت 12 کم از کم مثبت، البته منفي درجه 14 درجه منفي وي. د سلاجې چې کم درجه هغه د برودت او حرارت د په انداز په دا کې به د زنانه پاره کوي یو مارکیټ په پاره او د یخنۍ د لاس املاش څوک د خخولم دا د دوی د زنانه او ځوانانی ټول هفته مزدوري کوي. په هفته کې تقریبا چې څو پیسې بدای وګټي، د دویم او د اتوار په ورځ باندې هلته چټي، نو بس اله بل یو ګلاس شراب وس. دا د دوی ژوند. نو نور کم انسانیت په دوی کې موجود، په بدمعشان دي ځکه په دنیا تسلط، داسې چین، داسې امریکا، داسې برطانیا، داسې فرانس. نو دا اشراف یا په انسانانو باندې اوسم مسلط. نمونه خو ورکوي د جمهوریت، جمهوریتونه نشته په دنیا کې. نو ورکوي د جمهوریت، جمهوریت شته نه، اشرافیت. یو طرز دا. دویم طرز د حکومتونو هغې ته امیریت وایي، ورسره په څنګ کې بادشاهت تقریبا یو په یو دی نږدې دي. د ټول ملک، د ټول هېواد د اختیاراتو تمرکز په یو انسان، بس چې دا څه وایي همغه به کېږي. دا کله موروثي وي، کله غیر موروثي. موروثي وي لکه په سعودي عرب کې او په اماراتو کې، پلار یې مړ شي بیا یې زوی، زوی مړ شي بیا بل زوی وي. داسې دا کیسه پسې روان. دا هم شته دی دنیا کې. بل طرز چې هغه په دنیا کې ډېر زیات مشهور ده، هغې ته جمهوریت وایي. جمهوریت دا کلمه د عربي په کم مفهوم کې د جمهوریت دپاره په عربی کې جمهوریت لفظ نه استعمالی. د جمهوریت د مفهوم دپاره په پښتو، په فارسی، په اردو، په دغو 3 زبانونو کې جمهوریت کلمه استعمالیږي او ماخوذه ده د عربی زبان. عربي لفظ جمهور ډیر خلک چې کم طرف اساساً جمهوریت هغه ته په انګریزي کې وایي ډیموکراسي. دا یوناني لفظ دو الفاظونه مرکب، ډیمو او کریسی. ډیمو وایي عوامو ته
او کریسی وای حکومت تا دیموکریسی منا د عوام حکومت لند الفاظ ترجمات تحت لفظ دا لفظ عربی تم راغی په عربی کې دیموکراتی ورته وای یو کتاب ده الدیموکراتیه وعلاقتها بالاسلام جمهوریت او دغه تعلق د اسلام سره نو دیموکریسی منا لفظی منا د عوام حکومت په عربی کې دغه مفهوم د پر استعمالي کې لفظ د دیموکراتی دیموکراتیت الدیموکراتیه ورته وای جمهوریت په پښتو اردو او فارسی په د دریو زبانونو کې د دیموکراسي ته جمهوریت وای تعریف صدر دا اهم بحث دوی خبره بدل تکو اهم دادی یو اهم خبره داده چې د جمهوریت د حقیقت او د ذاتیاتونه باید ځان خبر چې د ذات دای څه انسان دی خر دی وایي دی لکه اشتا نشتا غوګونه وړ دي ډیر دي څه دی او څه نه حقیقت باندې بزان پيو اعتدال انداز جمهوریت کې اوسم حتی چې علما په دریو طبقاتو دي په دریو طبقاتو تقسیم بعضی پکې ډیر تیز بعضی پکې ډیر انتهایی ارجاء کوي لکه مرجئه بعضی معتدین نه اعتدالي نقطه بیان بعضی پکې سخت ډیر دي مطلقاً جمهوریت تعالی اطلاق داسې کفر وایي چې جمهوری عمل چې یو انسان کوي د په نسبت باندې کافر او مرتد او جائز القتل او واجب القتل دومره تیزی سختی پکې سخت دریزه چورته او بعض پکې بالکل دومره نرم دي تب وایي چې جمهوریت د اسلام دویم نوم دی او تقسیم کوي دا اسلامی جمهوریت ته او دا مغربي جمهوریت دا تقسیم داس د لکه وسړی چې وایي چې اسلامي زنا ده یو کفري زنا یو اسلامي زنا ده یو کفري زنا چې وي خو واده دوی زناګان خو نشته یو اسلامي شراب دي یو غربي شراب دا تقسیمات غلط نو ان شاء الله دلته به معتدله خبره درته کی اول به حقیقت وضح کو دینه بعد بیا یو څه نورې خبره حقیقت د جمهوریت څه ده او چا چې د جمهوریت وضع کړی یا څوک چې زیات عالم بردارانی په دغه نه به تعریف زده کو شای جوړ ده بلچا اصول خو زوته نشو ورکولای ا جمهوریت اصل بنیاد دی یونان نشوای سو کوی چې د هند نشوای د شپږ سو کال د عیسی علیه السلام د پیدائش نه وړاندې هغه ورسته راځي اجمالاً په بهر تقدیر په دنیا کې مشهور تعریف مقبول ترین تعریف چې ټول د سیاست په کتابونو کې په دغه تعریف باندې خلکو اتفاق کړي دا چې بس دا صحیح هغه د امریکای شپږم صدر ابراهیم لینکن نومېده صدر لینکن سره مشهور د تعریف مشهور او دا داسې دا لکه په دغه باب کې حرف اخیر او دا داسې دا لکه په دې مفتبهی قوله چا خبر نو جمهوریت د د تعریف مطابق دا عبارت ده د عوام باندې د عوام په وساتت د عوام د پاره د عوام حکومت په عوام باندې د عوام په وساتت د عوام د حقوق د پاره د عوام حکومت د ته دوی جمهوریت وایي عوام را پاسي انتخابات وکي یو څوک مقرر یو چاته ووټ ورکړي ا پارلمان ته راشي پارلمان کې قوانین جوړيږي حکومت کې نو دا کم انسان چې د عوامو په ذریعہ باندې لاړ شه پارلمان ته دا ګویا د عوامو حکومت ده په چا باندې خو په دغه عوامو باندې د عوامو حکومت ته په عوامو باندې د عوامو د رای په واسطه او د عوامو د حقوقو د د جمعي ترين تعریف یو مولا یو کتاب لیکل د جمهوریت په حمایت هغه دغه تعریف نه دی خاصه ډېر غریب هله زله کړي دا چې داسې کله یو ځای سرسولې کله بل ځای سرسولې چې جایز ای کی او داسې او اسلام سره برابر وړاندې مې دا سه لغوه عمل سعی صحیح لا حاصل ورته چې جمهوریت علم برانی سو علم بردارانی سوکتی تبلیغ ورته سوکای تحمیلوی په چا باندې یو سو تعریفوی یو سو کو د دوی شروط به چې معتبر شي د دوی تعریفات به چې معتبر شي شاید دوی دا یو اصول تو ورکه دا هم یو واجب خبره به هر تقدیر نو جمهوریت تعریف ممتاز دا کړ
په عوام باندې د عوام په واسطه د عوام د حقوقو د پر د عوام حکومت دته جمهوریت. دا جمهوریت دوه قسمه، یو د بلا واسطه بل د بل واسطه. بلا واسطه جمهوریت په اولینی حالت کې په یونان کې یا د هندستان په څه قبایلو کې الته بدا سے محدود ابدی و د انسانانو یو ضرورت براغه یو مشکل براغه نو خلق برا جمع شول معان په یوزه ایوه خبره بره کې به مشورې شروع نو کثرت الرای به چکم طرف ته لاړه پغه په فیصله. دا بلا واسطه جمهوریت دا تقریبا چنن سبا اوس ختم شوی. نن سبا بل واسطه جمهوریت، بل واسطه جمهوریت هغه د دینه عبارت په مختلفو ځایانو کې خلق نمائندگان اوټک بیا پارلمان ته ورواست بیا ته قوانین جوړیږي او په خلکو باندې تطبیقي د عوامو د حکومت داسې او صورت بل واسطه جمهوریت. دا نن سبا په دنیا کې نافذ. دا بیا دوه قسمه، یو د پارلماني طرز لکه برتانیا، پاکستان، هندوستان، یو د صدارتي طرز لکه امریکا او افغانستان. دلته صدارتي طرز حکومت، صدارتي طرز جمهوریت. پاکستان کې، برتانیا کې، هندوستان کې پارلماني طرز جمهوریت. اصلا په هر حکومت کې دوه غټه ادارې، یو توای مقننه او دویم توای عامله. مقننه او عامله. مقننه دا هغه ادارې توای چې قانون جوړي، قانون ساز اداره، او عامله هغه ادارې توای چې کومه اداره قوانین په خلکو باندې نافذوي، دته عامله و. په صدارتي طرز حکومت کې د مقننه او د عامله په مابین کې باقاعده تقسیم د اختیارات وي. مقننه په خپل میدان کې آزاد خود مختاري، عامله په خپل میدان کې آزاد خود مختاري. دی یو بل سره تعلقات ډېر کم کوس، یو بل باندې کار لرل دا ډېر کم او ډېر لګ. او پارلماني طرز حکومت کې یک د مقننه او پاغي کې د عامله په مابین کې باقاعده هم آهنګي وي. دیو بل په کارونو کې دخل او مداخله لري، دیو بل په کارونو کې مشورې ورکړي. په صدارتي طرز حکومت کې د انتظامیه ټول اختیارات د صدر په ذات کې مرتکز. الته پالیسي هم د صدر د منشأ مطابق جوړي او په یو سربراه باندې مشتمل. صدارتي طرز حکومت دو سربراهان ملک نه لري، یو سربراه صدر ورته پریزیډنټ د دوی په اصطلاح کې ورته وایي. لکه امریکا کې اوس یو صدر دی، وزیر اعظم پکې نشته. پارلماني طرز کې اختیارات د وزیر اعظم او د کابینه سره دا چې کومه خاصه پارټي کابینه. او پارلماني طرز حکومت کې یو ملک یو هیواد دو مشران او دو سربراهان لري، یو د عوامو نماینده وي چې هغه ته وزیر اعظم وایي، یو د مملکت سربراه وي چې هغه ته صدر وایي. د صدر سره څه اختیارات نه دا سیدا واړې جزئی واړو وزارتونه دا په یو بل باندې بدلای. دا وزیر دغه ورکه، دا وزیر دغه واړو کارونه کوي. ا د رحم اپیل د تکي کله چا باندې پانسی وکمش چې دا د اعدام شو، دا د پانسی شي، نو هغه غریب په کوشش کوي چې ځان د پانسی نه خلاص کړي. وکچېره پانسی حکم د عدالت عظمانه او د ستنې محکمې سپریم کورټ نه هم په د باندې تایید چې باید د پانسی شي. نو آخري آپشن او اختیار د سره دی چې صدر مملکت ته خط ولیکي، هغه ته د اپیل رحم وایي، د رحم اپیل وایي چې راتب ما باندې رحم. نو کته رحم په وکړه دستخط یو کنو بس آزاد او کنو یا پانسی کی. اصلي داس یو لاش وی، اس یو مجسمه وی به معنی تاویږي سونای ګرځي. اختیارات د دسه چای د پارلماني طرز جمهوریت. څه زمانہ داسې و چې جمهوریت صرف د حکومت د طرز را مخصوص و، یعنی دا یو سیاسي مسله و، یو سیاست د سیاست یو صورت. اوس هغه جمهوریت نه پاتې شوی دنیا کې. اوس خود د جمهوریت نه هر میدان د انسانانو متاثر ده، اخلاق متاثر دي، حقوق متاثر دي، ذاتی معاملات متاثر دي، تجارتونه متاثر دي، ارڅ ځنه متاثر.
سلور ارکان دی غټ دی موجوده جمهوریت په دنیا باندې چې نافذ سلور غټ ارکان یو جنسی مساوات او سیاسی مساوات یو دایسه جنسی مساوات او سیاسی مساوات خزه او نر برابر دي ته دوی د بشر حقوق خزه او نر دا برابر دو اجناس نه دي دا یو جنس ده اوس وبقیدا د هم جنس بازی چې ورته وای نر د نر سره نکاح خزه د خزه سره نکاح دته قانوني جوازونه ورکولای کی په دنیا کې لګیا د هندستان هم په سوچ کوي چې مونږ دا ورکو کنه کو برتانیې امریکا کې خدا نافذ نو یو غټ رکن د معاصر جمهوریت هغه جنسی او سیاسی مساوات خزه په هر میدان کې د سړي سره بالکل برابر ده په شهادت کې برابر کاروبار کې برابر په قیادت کې برابر په هیڅ یو میدان د میدانونو کې خزه د سړي نه کم نه ده او شاته نه ده بالکل برابر دغه شان سیاسی مساوات د خزه رایا او د سړي رایا د کوم څه فرق نشته دغه مساوات یو نتیجه دغه هم راوځي چې د معاصر جمهوریت په تناظر کې که په یو مقدمه کې یو خزه شهادت وکینو دا بالکل معتبر ده او بغیر د نارینه نه که صرف دوی زنانه په یو خبره کې شاهد شي او گواهان شي دا بالکل صحیح ده د دو زنانه او رایا حقوق دا بالکل د یو انسان سره د دو سړیو سره برابر دوی د ترای وای په حقوق باندې چې دوی زنانه د یو سره برابر یو سړی سره فرجل و امراتان د آیت کریمه ته نوځ بلدای ترای وای د خزه په حقوق ترای ماته یو کس وی باس مکو وجه قران د خزه په حقوق تیرای کوي مې څنګه کړه وی ومراتان دوی خزه یو سړی مقابل کې ولې خزه باید چې برابر وي دي سره نو یو اصل څه شو د جمهوریت دا د جمهوریت اصول درته بیانوم ذاتیات لکه موږ ته وایو حیوان انسان څه ته وایي حیوان ناطقون اوس دینه بعد بیا تقسیم تخپل ګوره چې مخکې اله بلاد جمهوریت ته ټکینه اسلامي ټکی ولګای نو آیا دینه به اسلام جوړ شي د جمهوریت نه به اسلام جوړ شي اسلامي جمهوریت مغربي جمهوریت اله بلاد یو شنه اسی دې پر ناظر ده دا سه په دنیا کې تقسیم کیږي چې یو څوک وایي چې دا انساني حمار ده او دا حماري حمار ده د حمار د ټکی نه مخکې انسان کلمه لګاول په دې باندې حمار د حماریت نو وځي یو حماري حمار ده یو انساني حمار دا حقیقت درته بیان ورسته خبره کو نه مونږ چاته هر وخت کافر وایو چې تاسو په دغه جمهوریت عمل کې د مجبورۍ په اساس باندې لګیا ته مونږ کافر وایو دا نه ده ځان ته خبره ده دا ورسته تأویل او عذر فمن استر في مخمصه غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه دا ځان ته یو باب ده الضروريات تبيح المحظورات دا یو مسله ده الضرورات تبيح المحظورات او ورسته خبره کو والنفس ميت بني ځان وایو نو یو اصل پکې داش جنسی او سیاسی مساوات یو دویم پر رأیو کې مساوات خلق ټونه ورکړه رائے ورکړه پر رأیو کې مکمل مساوات څه مطلب ده یوه عہده ته دو امیدواران ولاړ دي یو یا عالم دین ده یا شیخ الحدیث ده یا مفتی ده یا دانشور ده انجینیر ده ډاکټر ده خود اهل دانش سره تعلق ساتي بل د مقابل تراوته جاهل مطلق فاسد کامل خونخوار مطلق نهار سر زوروا کې دایره قاتل و شرابي دایره زانی دایره هر بلا په د کشته ده د جمهوریت د اصول مطابق دواړه برابر حق لري چې د امیدواران په جمهوریت کې اس داس یو ضابطه نشته چې جمهوریت ورته چې ته د انسان په انساني بنیادونو باندې پرانه نو تکین او دا بل ته چې ته محترم ته انسان دا مساوات ته پر یا خستلو دغه شان مساوات پر رای ورکولو کې یو کس ولاړ ده عالم ده ډاکټر ده انجینیر ده هر څه بلا ده او اهل دانش د په مقابل کې یو جاهل مطلق ولاړ وس ووټ ورکي خلک یو ته ووټ ورک خو پوهانو خلک ووټ ورک عقلمند خلک ووټ ورک ملک په خبرو پويږي د ملک په مستقبل باندې پويږي داسې خلک ووټ ورک خو هغه ووټ نتیجه شوله لاس پرس او د بل ته د دنیا فاسقانو فاجرانو کنجرانو دی خلکو ووټ ورک
اغام لس شول نو دا لس د دانشور طبقه او اغا لس د فاسقانو فجرانو کنجرانو دا بالکل برابر اس فضیلت یو ته په بل باندې نشته. دا دویمه غټه زمیتاش پر رایه کې او په ووټ کې مساوات. دریم غټ اساس د جمهوریت د پاره کله دنیا په مخ باندې ماته څوک داسې جمهوریت اوخی چې دا ټکی پکې نه زما بالکل دا امانه چې جمهوریت عین اسلام او جمهوریت بالکل تقسیمی کی اسلامی جمهوریت او غربی جمهوریت چې داسې جمهوریت ماته څوک اوخی د اولنۍ هغه ابتدا د افرینش نه واخله الی یومنا هذا او دغه الی یومنا هذا نه واخله الی یوم القیامه مدا چرته دا جمهوریت ته څوک وایي چې دا ټکی پکې نه چې په کې د انسان او د غیر انساني امتیاز په کې د اجناس امتیاز په کې دا کسي د اسیدو کې د خلکو ته ورکای د بشر د حقوقو په نوم باندې جمهوریت په نوم داسې خلک یې غمال کړی دي فاستخف قومه خبره درې مسل چې د دینه بغیر د جمهوریت گاډي د سره چلیدای نشي هغه وجود د مختلفو فرقو پارټیو جمهوریت د حزب اختلاف او د حزب اقتدار د دغه تقسیم نه بغیر نه چالي خامخا په د ملک کم از کم دوه پارټي ضرور به ضرور ډیرم کېدایش خو دوه پارټي به خامخا یو به هغه څوک چې په اقتدار برازي دویم به هغه څوک وي چې هغه به د اپوزیشن یا د حزب اختلاف په چوکیو باندې کې نو په بعض ملکونو کې دوه پارټي لکه په امریکا کې دوه پارټي ریپبلیکن دی او د ډیموکریټس په بازو کې ډیر لکه پاکستان کې ډیر پارټي حصہ اخلي په انتخاباتو خو چې پارلمان ته راشي کا ډیر پارټي هم می بیا هم په د دوه کې تقسیمي یو به حزب اقتدار وي بل به اپوزیشن کې بیا ډیر پارټي هم سره مدغم شي دغه هم اصل دی جمهوریت غټ اصل د دنیا په مخ به داسې جمهوریت څوک نه وخایي چې په ملک جمهوریت نافذ وي او حزب اقتدار او حزب اختلاف دغه دوه پارټیو ته د قوم د ملت او د پارلمان نوی منقسم او تقسیم شوی دایم د اسلام خلاف ده اسلام د مسلمانانو په مابین کې د تقسیم او د حزب اختلاف او د حزب اقتدار په مابین کې د نفرت چې کومه فضاوي تاسو ته معلومه د دې اسمبلی والو د منبرانو تقریرونه تاسو اورئ د هر یو منبر چې راپاسي تقریر کوي د نور خلکو اخلاق وګور په مقابل میزونه وډبوي شپېلې بوي عادي جاهلیت دورې بالکل ژوندای کړی دا شپېلې بوي ابو العلا مودودی صاحب ځکه وایي وی جمهوریت خود دغه دور مهذب لات او منات دي د ابو جال په وخت کې لات او منات په خلکو مسلط او غیر مهذب وی دا په مهذب شکل کې لات او منات بیا په خلکو مسلط شو جمهوریت دانشوران نه تایید چې کوم پوي خلک دی د جمهوریت تایید نه نو دا حزب اختلاف او دوی پارټي خامخا د اسلام د مزاج سره مکمل په ټکر کې دی واعتصموا بحبل الله جميعا اسلام ته خلک ګوره کنه قران سو قران ویلي دي چې ته نفرت پیدا کې اختلاف پیدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا انما المؤمنون اخوان اسلام خود قوت درس ورکای د پوهه درس ورکای سمجھ درس ورکای تحمل او د برداشت درس ورکای دا دریم اثر او څلورم غټ اثر هغه دا فیصله په کثرت رائے باندې کړل چې ډیر خلک کم طرف ته شي بس خامخه په غي باندې فیصله چې ډیر خلک په کم طرف باندې شي نو خامخه هغه به فیصله کثرت رائے برتانیا کې یو ځل یو بل وړاندې شو دا د هم جنس بازی خزه وړاندې کړه چیرې لکه څنګه چې نارینه د زنانه سره نکاح کوي به چې نارینه سره وټونه په شما شول نو کثرت رائے په دې کړه چې او کوي نو په کې دا قانون دی جوړ اجناس بدل نو سلطه قانون د کته غواړي نو کیږي دا څلور غټ اصول جمهوریت او اسلام اوس یو بل ته موازنه څه فرقونه یو خدای یاد وساتي چې جمهوریت تقسیمی کې نه دوه اقسام ہوتا یو اسلامی جمهوریت ته یو مغربي جمهوریت ته چې جمهوریت وینو غربي ده دا د هغه مليانو کار ده چې چا کې انفعال زیات موجود وي د بل نه متاثر کیږي په کم مخ کې چې د روس غلبه وا کمیونیزم په دنیا باندې حاوی او سوشلیزم په دنیا باندې حاوی او الته د مرعوب مليانو بوي وي سوشلیزم دوه قسمه ده یو د اسلامی سوشلیزم
بل د روسي سوشلیزم بس اسلام ټکه مخکې لګوا شای وسره اسلام ګرځي شای وسره اسلامي کی الا د قید لګولو نه مخکې اسلامي قید لګولو نه مخکې شي حقیقت نه بدلی لکه ما ته وای اسلامي زنا او کفري زنا غربي زنا دا نه کیږي په یو زنا اسلامي شراب او غربي شراب دا نه تقسیمېږي انساني حمار او حماري حمار دا نه تقسیمېږي اوس جمهوریت او اسلام یو بل توار یو خود مقصد په لحاظ باندې ډیر فرق اسلام دا غي مقصد ما درته بیان کړ چې قران کریم نصب العين ده هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اسلام د حاکمیت پر راغل اسلامی سیاست او اسلامی حکومت د اسلام د حاکمیت پر د دنیا په مخ باندې اس داسې یو جمهوریت په څوک ماته ونه خایي چې د هغه جمهوریت هدف او مقصود هم ده په طریقه د انتخاب کې هم د اسلام او د جمهوریت په منځ کې د اسمان د ځمکې فرق اسلام کې درې طریقې دي لپاره د انتخاب د امیر او د بادشاه چې درې وړه جایز دي یو جایز نه ده خو کچا وکړه په شروط باندې نافذه ده ورسته توایم یو ده چې اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد تاسو پیژنئ او خیران د نشوار خلک چې دوی مسلې پس پړلو دوی مسلې په جمع کولو باندې قدرت لري دا برا جمع شي یو امیر ووټر لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه انتخاب په اهل الحل والعقد سره وشو صحابه کرام په سقيفه د بنو ساعده کې را جمع شول دای امیر منتخب یو طریقه ده دویمه طریقه ده چې په خنای بادشاہ هغه استخلاف ته ورستنی بادشاہ وت هغه په یو کاغذ کې ولیک چې زما د وفات نه بعد یا ځان معزولوم زما د معزولیت نه بعد رنکای به بادشاہ عام طور وفات یو لکه خلافت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې دا په استخلاف ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې شو ابوبکر وفات کړه نو عمر یې ولی کاغذ دریمه طریقه یو شورا به جوړ شي هغه شورا ته به د امیر د ټکلو اختیار ورکړي لکه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ انتخاب په یو شورا سره شو شپږ کسانو باندې مشتمل شورا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله پوه شو چې راځه پاتې کېږم نه د زخمونو نه زه شهیدېږم نو د شپږو کسانو یو شورا جوړه د شپږو کسانو ته اختیار ورکړي چې تاسو امیر وټه د شپږو کسانو دریو کسانو ته اختیار ورکړي عبدالرحمن ابن عوف حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیا دغه هم اختیار ورک حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته رضی الله تعالی ته امیر منتخب عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره په کلی په کوڅو کې ګرځیدا دوه درې شپې وګرځیدا دا غینه بعد چې راغی نو وی په د څو ورځو کې ما د مدینه منوره د نارینه او زنانه او مشومانو نه پښتنې کړې دي او تحقیقات می کړې دي حضرت عثمان سره څوک نه برابرای لہذا حضرت علی ته چې را پاسه د حضرت عثمان په لاس باندې بیعت وکړه چې بزلګه د سره نشي دا درې طریقې او جمهوریت پاغي کې بادشاہ راتلل خو د دسنه مسیو بل څه خو نه بیا د افغانستان د پاکستان جمهوریتونو خو یاد د جمهوریت توهین ده ا دې چې کوم شي د جمهوریت وای په خدای د غم توهین تاسو ته پته نشته چې دلته د خلک سرنګي راځي تاسو مشاهده نه کوئ چې دا انتخابات څنګه کی انتخابات څنګه کی یو څوک سرنګي راځي ولې راځي څوک د ټوپک په زور راځي او څوک د وردی په زور راځي چا پسې شاته د خلای مخلوقي پټ غونې مخلوقي کرامن کاتبین غونې په نظر ناراضي او سونای مختروان کړي د جمهوریت دیته وای دای طریقې څوک د ټوپک په زور باندې وټونه څوک پیسو باندې وټونه بیا اصحاب الحل والعقد دلته جمع کیږي اصحاب الحل والعقد دلی مودي په غزيانو کې کوم ځای صندوقونه یې غیر ذویل کل مخلوق په ټول په غورز باندې آلتای غیر ذویل کل مخلوق دا په ټول په غزای علامه اقبال ډېر خط تشریح نه کړی دا علامه اقبال رحمت الله علیه اسلامی سیاسی باندې چې سړی ځان په یوې اسلامی سیاست باندې باید چې علامه اقبال مطالعه علامه اقبال مطالعه ډیره پکاره نو ورسته توایم دا وای دا خرطوم په جمهوریت خرطوم دې کې شک هم نشته نو دې کې هم فرق یو څو اهم خبره جمهوریت او د اسلام باره
په جمهوریت کې اقتدار اعلی عوام او په اسلام کې اقتدار اعلی الله پاک ته پاره. اقتدار اعلی په معنا درځي د قانون سازی اختیار، د تحلیل او د تحریم اختیار. په جمهوریت کې عوام او پارلمان ده، پارلمان ده او عوام ده. او په اسلام کې الله پاک ده سبحانه و تعالی. د دې پر دلیل سوره انعام تراش دا قانون سازی یا اقتدار اعلی په اسلام کې دومره زیاته حساسه مسله ده. دا هم یاد اوسه، قانون سازی په اسلام کې دومره زیاته حساسه مسله ده چې پیغمبر ته چې اشاره نه وي د الله پاک دی جانبه یا صراحت نه، پیغمبر ته هم اجازه نشته چې د قانون سازی وو. پیغمبر ته هم اجازه نشته چې د قانون سازی وو. سوره انعام آیت نمبر 55. قل ورتو یا انی علی بینۃ من ربی، انی ذا علی بینۃ فحق بنی من ربی د جانب د رب زمانه وکذبتم به او دغه حق تاسو تکذیب وکما عندي نشته زما اختیار کې ما هغه عذابونه تستعجلون به چې تاسو په بیړه سره غواړئ هغه ان الحكم اختیار نشته حاکمیت الا لله مگر صرف دی الله دی. قانون سازی اختیار صرف دی الله دی. دوه اجزا دي، دا عبارت مشتمل ده په دوه اجزا. یو دا چې قانون سازی اختیار صرف دی الله دی. یو دویم د انسانانو حیثیت قانون ساز نه ده، د انسانانو حیثیت خلیفګانو. دوی خلیفګان دوی جانشین دي د الله سبحانه و تعالی. دویم جز باندې بیا دلیل وای، بلکې دریم جز مر جوړ کا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا صراحت نو یا اشاره نو د قانون سازی اختیار پیغمبر ته نشته. دومره حساسه مسله. نو سوره انعام، سوره اعراف دا سوره انعام دغه دوش په آیت ته وګوره. دغه سوره انعام ثم ردوا الى الله مولاهم، ثم ردوا بیا دوی واپس شول الى الله الله پاک ته مولاهم چې مولا د دوی د الحق هغه الله پاک چې ثابت غیر متغیر ده. الله خبردار له ثابت ده الله دې پر الحكم حاکمیت دا صرف دی الله پاک. سوره اعراف ترش آیت نمبر 450. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا خبردار له ثابت الله دې پر الخلق نظام تکوینی والامر نظام تشریعی. امر دوی معنی راځي، یو د امر په معنا د تدبیر، دویم د امر په معنا د امر شرعی جمع اوامر را درو او مقابل کې نواهی راځي. نظام تشریعی د قانون سازی وای، د اختیار صرف د الله. سوره نساء آیت نمبر 55 شپته نشو. الم تر الى الذين آیات نګور او کسانو تیزعمون چې دوی عقیده لري په خلی وای انهم امنو چې مونږ ایمان وروړې په الله پاک بما انزل الیک په قرآن باندې چې نازل دتا تو ما انزل من قبلک او په هغه کتابونو چې وړاندې ستانه نازل دي یریدون د باوجود دوی اراده کوي ان یتحاکموا چې فیصله یوسیل الطاغوت دی الله پاک دی نظام په مقابل کې هر نظام انسانی بشری هر څه چې د طاغوت دی الله پاک نظام ته فیصله او دی الله پاک دی نظام په مقابل کې چې کوم نظام یې هغه ته قران کریم طاغوت ویلي. حکمیت صرف دی الله دی. حالان کې وقد امروا او دوی ته امر شوی ان یکفروا به طاغوت نه به انکار کوي و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. نور پسې آیت وګوره وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکلا اویل شدوی تا تعالو تاسو راشئ ما انزل الله
هغه قرآن ته چلا نزل کړی ویل الرسول او پیغمبر ترایت المنافقین تباګور منافقان یسدون چې دای به اعراض کوي عن کستانه سدودن اعراض. 5 نمبر آیت تراش 55 نمبر فلا دا سندا چې لا په خله بسړی مسلمانېږي وربک ما د قسم می پرب دستا بنی لا یؤمنون د مسلمانان نشي کېدلای حتا یحکموک تر څو چې تا حاکم جوړ نکې فيما شجر بینهم فاغ مسائل کې چې اختلافي دي د مابین کې ثم لا یجدوا بیا بدوی نه محسوسي فی انفسهم ظنون خپلو کې حراجن څه غصه بوج تکلیف مما د اغنا قضیتا چتا فیصله وکا و یسلمو تسلیما آینده د پرپم تسلیم نو مناسه شو چې اگر ریاست یا هغه هواد په دروغ ځان ته وای چې زه مسلمان یم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه متابع یم او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نوم د احترام سره اخلي چې فیصله د رسول پاک په فیصلو وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په فیصلو باندې چې نه فلا وربک لا یؤمنون کله دغه آیت کریمه ترجمه څه بلوي خو بیا د مونږ خلک پوي دغه سوره نساء آیت نمبر 105 انا انزلنا الیک الکتاب تحقیق سره مونږ نازل کړی تا ته کتاب بالحق په حق سره قران کریم میں نازل ده څه د پاره او ترو کې چې لا تلاوت وکي دمونه پی واچو مړی پسې سورۃ یاسین ختم کو ما مخکې درته و چې د قران موضوع مړی نه دی قران کریم موضوع مخاطب ژوندۍ انسانان لتحکم بین الناس د فیصله وکي په ما بین د انسانانو کې بما اراک الله بما علمک الله او کله قران کریم نه ما سیوا په بل لار باندې خلق روانو معلومی چې دا خائنان دي ولا تکن للخائنین خصیما او د خیانتګرو خلقو وکیل مدافع ما جوړي خیانتګرو خلقو مدافع وکیل ما جوړي دغه سوره نساء آیت نمبر 115 ومن یشاقق الرسول چا مخالفت وکړي پیغمبر من بعد ما ورسته دینا تبین له الهدى چې کرا شو د هدایت ويتبع غیر سبیل المؤمنین او د اتباع کوي مسوا د لار د مسلمانانو نه نوليه ما تولا من به وګرځو دلاره کم طرف ته چې دای ګرځیدل غواړي او انجام پیدای چې وانوسنی جهنم داخل بکوم دلاره جهنم ته وسات مسیرا او ډیر پڅای د ګرځیدلو دغه جهنم سوره المائده آیت نمبر 3 دا خیرانه حصہ ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړلې بما په قران باندې انزل الله چې الله نازل کړي فاولئک داخلكم الكافرون دوی کافران دي څومره سخت خبره دا خو ځان ته خبره ده چې علما کرام گزاره کوي نو من لم يحكم دا اول کی په تویل د من لم يعتقد باندې من لم يعتقد ځکه د حکم سخت راغلی کنه ظاهر کو خلاص نه ده ظاهر کو بالکل ده په خپل خيار او په اختیار باندې چې ته فیصله د الله په قانون باندې نه کوي خو مجبوری وي هغه ځان ته خبره ده ځان ته باب ده په اسلام کې مجبوری ضرورت چورته وي تبيح المعذورات ایو په خپل مرزي باندې تلاګه کېږي د الله پاک د نظام نه مسیو بل نظام ته انقیاد کوي نو ومن لم يحكم بما انزل الله اولئک هم الفاسقون کافرون ورپسې آیت ګوره ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون داخلك ظالمان ورپسې آیت ګوره ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون داخلك فاسقان درې فتوی په ولګول کم پارلمان کې چې فیصله په قران او په حدیث باندې نه کیږي نو الله پاک یو ځل د کفر بیا د ظلم بیا د فسق فتوی ولګول سوره نور آیت نمبر 51 انما كان قول المؤمنين تحقیق سرادای قول مسلمانانو اذا دعوا الى الله چکلا دوی را وبلل شي الله پاک ته ورسولي
او رسول دی الله پاک ته يحكم بينهم چې الله او رسول دی الله پاک دوی په مابین کې فیصله وکړي. نو قول د مسلمانانو بسې ان یقولوا چې دوی به وایي سمعنا وامورد دغه دعوت الی الله او رسول دی الله ته واطعنا او اممانو واولئک هم المفلحون او داخل کمها نظام دی الله اختیار به دی الله. سوره احزاب آیت نمبر 35 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة او ندی جائز یو مسلمان سړی لپاره ولا مؤمنة او نه مسلمان خزر لپاره اذا قضى الله ورسوله چکل الله او رسول الله فیصله وکي ان يكون لهم چې بیا وی د دوی لپاره الخيارة اختیار من امرهم فی امرهم ته اختیار دلته سم ته به چشته مشوره کوي چې الله پاک حکم صراحتا موجود ده تبو ول اختیار استعمال وي خپل د الله پاک حکم موجود ده. د پیغمبر اسب په ایمان وای په د شل کاله کې په افغانستان کې واغلا نه ده شوی اشل کاله کې یک کیوانه ده شوی خو باوی اسب په ایمان وایا په د شل یو ویش کاله کې په افغانستان په پاکستان کې یو غلا په هیڅ چانه ده ثابت شوی. په د شل یو ویش کاله کې چرته هم د قران کریم نظام دا حکم چې السارق والسارقه فقطعوا ايديهما چرته نافذ شو. نو په کوم بنیاد باندې د خلک وای چې اسلامي مملکت او اسلامي مملکت او زم مسلمان او زاد الله داسې ولی ولایم چې بالکل چې مرګ نه مخکې به جنت ته رسیدل. او بیا ما پرون درته وی چې ورته غواړم جنت الفردوس ورته غواړم بل غواړم. په د شل یو ویش کاله په افغانستان د موږ تاسو تجربه ده. افغانستان پاکستان کې غلا نه ده شوی ثابت نشو په چا باندې چرته په دغه شل یو ویش کاله کې هم د اسلام یو صریح حکم نافذ شو. نو دې آیت سره به څه کوو د قیامت پر ورځ باندې یعنی که الله پاک وې دغه حکمرانانو ته چې تا ته خو جرایم در معلوم ثابت شوی هم مو د استغفار په شرعي طریقې باندې گواهان په تیر شو او جرایم موجود او دا آیت هم درستولو چې ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار نو څه دی وکړه دې خلکو به څه جواب مونږ خو به دا جواب وکړو چې الله خو مونږ څه اختیار نو عوام خلک یو څوک مچا خبره په ځان باندې رجام نه مته دا خلک به څه جواب چې دا مدي کرسي باندې ناس دی او عیاشي بدمشي. نو دا نو ماته وي چې حاکمیت صرف او صرف د الله پاک. دویم جوز د انسانانو حیثیت د خلیفګانو ده. انسانانو حیثیت د اصل نه ده او تاسو ته معلوم ده د خلیفہ هر هغه عمل جائز او نافذ وي چې اصل پر راضي. کم یو وکیل بالبيع والشراء هدايه مویل ده کم یو وکیل بالبيع والشراء چې د موکل د اصول خلاف وکي دغه بيع او شراء په خپل تمامه زه تاسو وایم چې دا 100 روپۍ واخله بازار ته بلار شي ماته بس پینه پکړې راوړي ته لاړې په 100 روپۍ باندې چې ما درکړې وې کنه ما د پره د واسکټ واخست دا پتا باندې تمام ځکه ته خلیفہ وې په دا باب ته خو نائب په دا باب ته خو وکیل وې په دا باب د وکیل هغه عمل جائز او نافذ وي کم عمل چې د اصل د منشأ مطابق. نو د انسانانو حیثیت څه ده د خلیفګانو. یو دلیل دغه سوره نور دنه مخکې تیر شه سوره نور راوړو وغبل آیت امر ګوره ثم جعلناكم خلائف في الارض ننظر كيف تعملون چې دا کوم ځای اول د سوره نور تراش باغی باندې سوچ کوئ. آیت نمبر 55 وعد الله الذين امنوا منكم وعده کړی دا الله پاک دا او کسانو سره چې ایمان وروړی تاسو نه او عملو صالحات ام مقتضى ایمان باندې امرونه کړی دی لا استخلفنهم فی الارض خامخبدوی خلیفگان جوڑای پزمکا کی کم استخلف الذین من قبلهم لکه څنګه خلیفگان جوړ کړیو هغه کسان من قبلهم چې مخکې د دوی نه تیرو خلافت به ورکو خاص خلافت ورته ملاو شو اله په کرسی بکینی اله په جزونو کې بچکره وای
الا دغه د پیسې بزانه پر جایزه وي کار بسکه کار یې یادای ولا یمکنن لهم او الله با قدرت ورکې دوی ته دین په دین د دوی باندې الذي اغدين ارتضى لهم چې الله ورته خوښ کړی دی ان الدين عند الله الاسلام په دې بز توفیق او قدرت په ورکو دا ورته نافذه ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا او نتیجه به بیا دای دا په مزایا د خلافت کې راشي چې کله خلافت اسلامی په صحیح معنی سره اسلامی حکومت قائم شي بیا به خوف د دنیا په مخ باندې نه وویني ولا يبدلنهم خامخب ور بدلوي دوی ته الله پاک من بعد خوفهم ورستو د خوف د دوی نه امن د امن په حالات کې یعبدوننی بندگی بکی دوی زما لا یشرکون بی شیئا شریکان بنا جوڑی ما سریسوک ومن کفر بعد ذالکا او چاچ کفرو کو ددغو امکاناتو نباد فاولائکا چاچ انکارو کو ددغو امکاناتو نعمتونو نباد فاولائکا داخلکم الفاسقون دوی فاسقان دی فاسق نماز و بلسل نو دا انسانانو حیثیت دویم ثم جانناکم خلائف فی الارض کم زائد سورہ یونس یو بل آیت مرا گورئی والذین ام مکناهم اقاموا الصلاة دا بنیم سوچ بعضی خبر دلتا را یادی شی لیکن اس ما تا پکار دا چایت باید ما تا معلوم دلتا زین تراش مطالب وقت کی بنیم مطلع میں دیرہ کڑے نا سورہ یونس آیت نمبر 14 ثم جعلناکم بیا مگرزولی تاسو لرا خلائف فی الارض خلیفگان پس مکہ کے وخوانی خلق بلار شی تاسو بایئی من بعد مرستو دی دوینا لننظر کیف تعملون دی پر چمونگا اگورو چی تاسو سکاو کم یو حکم دی اللہ پاک دی نافذ دی اللہ پاک احکام نه نافذ اول نه یوازې دا چې دی الله پاک د غضب سبب ګرځي خپل د نعمت نه انسان محرومیږي د الله پاک احکام نافذ اول لوی نعمتونه لري او خیر او برکتونه لري انسان خپل ته محروم نه بل چرته ان مکناهم فی سورۃ الحج آیت نمبر یو سالوی الذين اغكسان امكناهم کچیر مون قدرت ورک دویتا تمکین مورک فی الارض پزمکا کی اقام صلاة دوی بے اقامت کے دل منزو آتو الزکاة او زکاة بورکی و امرو بالمعروف او امر بکی خلقتا پا معروف بانی و ناہو او خلق بمانکی عن المنکرین دی منکرونا وللہ عاقبت الامور او اللہ پاک دے پر دے انجام دے امور نو دے انسانانو حیثیت دے خلیفہ گانو نو دا عقیدہ دے اقتدار اعلی مشتمل و پدریو اجزاو یو جسو اقتدار اعلی و حاکمیت قانون سازی اختیار دا صرف دے اللہ پاک دا پا متعدد آیاتونو ثابت دویم جز داو دے انسانانو حیثیت دے خلیفہ گانو دا دریم جوز چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم یا صراحتا حکم نه یا اشاره نه د تم د قانون سازي اجازه نشته دومره حساسه مسله سوره تحریم اتوشتمه اخرانه سوره یا ایها النبی پیغمبر لما تحرم ولحرم وزان بن ما اغس احل الله لك چې جائز کړی دی الله پاک ته د پاره منع که گورا تب تغی مرزوات ازواجکا تغواری رضات ازواجو دستاو واللہ اللہ پا غفور الرحیم دا پیغمبر علیہ السلام منع قانون سازائی دا اختیارات دی اللہ پاک کم چې رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثو کی ذکر دی ما توی چاگا وحی دا کم دا پیغمبر علیہ السلام برای که ما ہوئی چې قانون سازائی اختیار دتم نشتا او پا صورت که چې یا صراحت نه او صورت کتاب او د سنت کی یا اشاره نه دته اجازه نشته سوره انفال
آیت نمبر 8 ما کان لنبی مناسب نو پیغمبر د پر ان یکون له اسرا ان یکون له چې وی د سره اسرا قیدیان حتا یسکنا فی الارض حتا یسکنا چې وینه بیاولی وای فی الارض پسمکا کې تريدون عرض الدنيا اتريدون آیا تاسو اراده کوئ عرض الدنيا د معلومات د دې ژوند نږدې یا د دنیا والله يريد الاخره الله پاک اراده لري تاسو ته د اخرت والله عزيز حكيم او صدا عامه تنبيه ده ورپسې ګورا ولولا کتاب من الله کچره نوای دا اخذ دی فدیه یو حکم دی الله پاک دی جانب سبقه چې د مخ کنار روان دی لمسکم تاسو ته برسیدلو فيما اخذتم فاغ فدیه کې چوا مغستن عذاب عظیم لوی عذاب په در رسید قانون سزا اختیار سره الله سوره توبه آیت نمبر 3 غزوه تبوک کې منافقان براتلو عذرونه به وړاندې کول یا رسول الله ما ته اجازه وکړه دا مشکل نه مشکل حضور علی السلام به اجازه ورکړه ډېر پښتنه مینه کول الله پاک ورته فرمای عف الله عنك الله دې وبخا یا رسول الله دعا د رسول پاک عف الله عنك الله دې وبخا لما اذنت لهم ولدي اجازه ورک دوی ته حتا يتبين لك حتا چې جدا شي وای خرشي وای ته الذين اغا کسان صدقو چې دای رښتونیو په خبرو کې په اعذارو کې یا دای رښتونیو په اخلاص او په ایمان کې وتعلم الكاذبين او تا پیژندلی وای الكاذبين دروغجن اجازه بد نه ورکواله چې د رښتیا او د دروغجن پته ولګي دینه معلومیږي چې رسول پاک عالم غیب نه و عالم غیب خو د رښتیا او د دروغجن ورته پته وای دا قانون سازي نو په اسلام کې قانون سازي اختیار صرف اور صرف د الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعه دای خود دویمه درجه مجتهدین علما او اسلامی بادشاہان په صحیح معنی سره د شارحین د قانون د الله پاک کم قانون چې الله پاک سبحانه و تعالی مسلمانانو انسانانو ته ورد نو ائمه مجتهدین اسلامی حکمرانان دا مؤسسین ندی دا قانون ساز ندی قانون نشي جوړولای دوی شارحین دی لپاره د قانون دی الله پاک دی الله سبحانه و تعالی د قانون شرح او وضاحت پکای په صورت اجتهاد کې په صورت استنباط کې او د استنباط لپاره د مختلف علماو مختلفه طریقې په خلاف د جمهوریت په جمهوریت کې اقتدار اعلی د پارلمان او د انسانان که یو څوک وای چې خدا سي جمهوریت براولو چې الته فیصله په کتاب باندې کی په قران باندې نو موږ چې خدا او جمهوریت نشه کنه زه په جمهوریت لګیا زه په جمهوریت لګیا یم خدا نشه جمهوریت دا سه پارلمان باندې خبره وکړو چلته فیصله کیږي په کتاب خدا خو نشه پارلمان دا په جمهوریت نه ده زه په جمهوریت لګیا یم کم شیدا چې لفظ دیموکراسي چا وضع کړی دی کله هم وضع کړی دی او څوک شرح او وضاحت کوي په یک دا شین راته پیدا کا اسلامیت پکې پیدا کا حاکمیت دی الله راته پکې پیدا کا ګورئ بل صدا خبره مسلمانانو په ملکونو کې هم قران کریم بكل معنی الکلمات نه دی نافذ په امریکایان نه پریدي غرب نه پریدي مثلا چې دلته قران کریم باندې حاکم اسلام دوی نه پریدي ها د امریکا کې فیصله په انجیل ولې نه کیږي په اسرائیلو کې فیصله په تورات ولې نه کیږي دوی باندې د پاسه څوک مانع دوی باندې د پاسه څوک مانع دي نو نن سبا دور کې جمهوریت او سیکولریزم معنا پارلمان او دین دا جدا جدا حقایق دي دین د اسلام شخصي مسله ده دې کې د اجتماع په دې کې د ټولنې دې کې د پارلمان په دې کې د حکومت هیڅ دخل مداخله نشته دا د شخصي معاملې ده کتوره پګلې وای کسبینه وای کنه وای کبره بند ګرځيږي او کنه نفل کې او کنه کې نو مسلمانان حکمرانان خو بدا عذر وړاندې کې چې مونږ خو قران ته متاسو نه پرې بیا په باندې لګوي په خلک چې اسلام منافذه قوانین منافذه دا دوی چا باندې کړی دي دوی سره لوی قوت په دنیا کې
امریکا ولې فیصله نه کوي په انجیل باندې د اسرائیل ولې فیصله نه کوي په تورات باندې وجه دا ده چې جمهوریت التنافذ ده جمهوریت او دین تدین دا په ټکر کې دي یو بل سره جمع کیږي جمهوریت د پر اساس او بنیاد انساني دماغ دی جمهوریت د پر اساس او بنیاد انساني دماغ دا د انسانانو دماغ دی او دغه پیداوار او الهي قانون د غیر سرچشمه کتابونه دی الله پاک نو باز خلک بدرته وای چې موږ بیا داسې جمهوریت وایو چې داسې پر صحیح به داسې بیا خو نشه جمهوریت چې دته وای نو دا یو غټ اختلاف د اسلام او د جمهوریت مابین اقتدار اعلی او قانون سازی اختیار په اسلام کې د الله پاک دی او په جمهوریت کې د عوامو دی او د پارلمان دا یو دویم غټ فرق ده مخکې فرقونه په زمن کې تیرم شي حکم چارکان اربعه مې درته ذکر کړل جمهوریت اسلام انسان ته اجازه ورکړي چې ووټ واخلا ووټ ورکا رایا استعمال ووټ واخلا ته بل چانه او ووټ ورکا بل چاته اسلام بالکل اجازه ورکړي انسان ته خو دې پر دوه شرطونه وای یو شرط دا ده چې دا انسان به صاحب الرأي خبره به کوي دویم شرط دا ده چې دای به صاحب الرأي رأي به مرأي نفس رأي خو هر انسان لري هم چمن ډنګرې نه است زما پشان باندې بل د وای بچای نشته دا خو هر سړی وای او چې رأي وي المعي الذي يظن بك ظن كان قدر وقت سمع د لمعیت ولا نو اسلام ووټ ورکون کی ووټ اغستون کی کې دوه شرط لري یو دا چې صاحب الرأي به وي دواړه دویم دا چې صاحب الرأي به او په جمهوریت کې صاحب الا بلا دا شرط چې تلسو کلو ته ورس بس الا بلا دا شرط چې د تلسو کلو نو خوانده و نه خوانده پکې ټول برابر شه نارینه او زنانه او پوهان او چرسیان بنګیان کوډریان او جاهلان دار سوق پکې برابر دي هم پوټ اغستون کې هم پوټ ورکون کې کپ د و بر زمونو په یو بر اعظم کې یو داسې ریاست کې جمهوریت څوک داسې جمهوریت په ګوته کې چې هغه د انتخاباتو د ورکولو اغستلو د رائے ورکولو اغستل د پر دا شرطونه لګولې دي چې دا سړی په داسې عقل مند وي داسې به خيار وي داسې به او نافذم عملا نافذ وي عملا داسې بیان کړي خو یې کنه د ووټ اغستون کې د امیدوار د پر دغه شرطونه په ډیرو ځایانو کې په ډیرو ملکونو کې دا شرط ورته لګولای چې د عمر په لحاظ باندې بدای 25 کاله نه کم است 25 کاله عمر بدای او په اسلامي ملکونو کې چې دا کم جمهوریت ملکونه دي په کې ورسره دغه هم دي چې دای به د اسلام د مبادیات علم لري دای به د اسلام د مبادیات علم لري نو ته په خپل کلی کې په ایمان ویا د خپل امیدوار نه د پښتنه وکړته چې د اودس مستحبات څومره کدا جواب ده ته ورته وای چې په منځ کې واجبات څومره یا امام ابو حنیفه رحمه الله خپل مسلک دی صحیح دا سي امام رضی د باز علماء چې څوک انسان څوک چې الله پاک په صفات او سمانیو نه پیژنینو دا جاهل بالله دا جاهل بالله کافر بالله کله ایمان درته ثابت ورته وای چې الله پاک ته صفات کم څوک بدرته وای دا ټکه زکه کوم څوک بدرته چې نه زمون په ملک خو د ووټ اغستون کې د پر دا شرطونه دي خو نافذ دي خپل والا کو امیدواران به وګورئ چې کم ځای ته چا څوک وټونه ورکای د اسلام د مبادیات علم ورسره شته خپل د ایمان د مبادیات علم شته او صفات سمانیه د الله پاک سره اتفاقی پکې کم دي اختلافي پکې کم کا جواب ده او وټ ورکون کې د پر خو شرط نشته ورکون کې خو تاسو بکتلې صاحب دا ټرسنه خوشي کی سره بیکاری کی په زور یم راو باس کینا ته وته ولګ او وټ استعمال نو دای بل غټ واضح فرق د جمهوریت او د اسلام بل زیاته خطرناک خبره جمهوریت کې ده جمهوریت په تور باندې اسلام نافذول یا اسلام ته خدمت کول مته وی چې ورسته خبره درته کوم ارچته مون کافر نه وایو نه تکفیر مزاج لرو چې ته مسلمان ته کافر وایا د بعض خلکو مجبورای دی هغه خپل ځای باندې خپل دي صحیح دي په نفس ماهیت باندې خو بزان سره پویو کنه اوس یو سړی دا مجبور دی نو دغه خدا معنا نه ده چې ته مجبور یو ته مونږه اجازه درک یا ته اسلام اجازه درک چې ته خپل عمل خیر ده په دغه جمهوریت طریقه باندې وکړه
نو دې خو دا مننه ده چې اوس جمهوریت عین اسلام شو یا د جمهوریت او د اسلام په منځ کې څه نفرت نشته اختلاف نشته یا جمهوریت د خپل ماهیت نه وته یا اسلام د خپل ماهیت نه وته. نو بل زیاته خطرناک خبره ورکړه چې په جمهوریت طریقه سره اسلام داسې راځي چې پارلمان ته به یو بیل راشي یو کاندید او کاندیدټ امیدوار به وړاندې چې صاحب زه دا وایم چې چون کې سود په اسلام کې حرام دی نو ما دا بیل وړاندې کړ د حکومت نه اقتضا ده چې سود دې بند شي دا ټکي به بیل به وړاندې شي په دې به فورا رای شماري شروع شي خاصه دا ووټ واچوي پارلمان کې دا خبره شروع شي ووټ واچوي چې دا خبره واقعي دغه سی وکړو سود بند او کنه. دې څه مطلب دې خدا منه ده چې د الله پاک د صریح حکم په مقابل کې انساني رائے غالبه ده. د الله پاک د صریح حکم په مقابل کې انساني رائے ته ترجیح ده. نو کا ډیر خلک په دې شول چې بند شي بیا به بند او کا لک خلک په دختر باندې شو چې بند شي نه باندې خو منا ده چې انساني رائے او کثرت رائے دا د الله پاک په صریح حکم باندې حاکم دا زیاته خطرناک خبره ده. او حالان کې مخکې د سورې احزاب کې وې الله فرمایي چې مسلمان سړی او مسلمان خزه د پر از د اجازه نشته چې الله پاک یو ځل فیصله کړی وي ان یکون لهم الخيار چې به دوی د خپل اختیارات پکې جنگ کوي. د دې خبرې هیڅ امکان نشته چې بیا وایي چې اوټ په دې باندې کاو نه کچاوي چې سود بند زموږ عمل په د سود باندې چلیږي باید چې بند شي ټول پارلمان باندې واجب د شرعن چې وایي بچاو بالکل باندې نن نه بعد سود رائے به څنګه پکې شمېره ووټ په څنګه راځي دی الله پاک سبحانه و تعالی په خبرو کې رائے دی دی الله پاک په صریح حکم کې بیا کثرت رائے ته اعتبار دی پکې بل زیاته خطرناک لکه ما مخکې درته الله پاک یو نظام ورته په دې کې د سړی په مقام د زنانه په مقام د سیاست اجازه الله پاک اسلام کې ورکړې د خلکو ته او د سیاسي نظریاتو یا د سیاسي علم او د بوج د سمج د خپل مقام الرجال قوامون علی النساء دا جنسي مساوات دا سیاسي مساوات دا د جمهوریت په غټو پوړیو کې و پوړی ده او اسلام دغه شدید مخالف اسلام د دې سخترین مخالف جنسي مساوات الرجال قوامون علی النساء بلدا ده لکه وړاندې مم درته د جمهوریت اساس او بنیاد په دوه فرقو ده. د دنیا په مخ باندې داسې جمهوریت به بالکل عنقاوي چې وی جمهوریت په یو ملک نافذ وي او دوی پرټای نه په دغه ملک او پرټای مطلقاً پرټای نه بلکې د دوی په مابین کې د دروغ او الزامات او د نفرت د منافرات د مخالفت حتی تر جنگونو پورې تر مرګونو پورې دومره لوی فضا به قائمه وي د نفرت چې کله به هم دوی په یوه نقطه باندې را جمع نشي او جمهوریت د دینه بغیر یو قدم نشي اخیستل. حزب اختلاف حزب اقتدار اپوزیشن او حاکم طبقه دا پکې ضروری دي. او اسلام خو وایي چې تر المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كجسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله. حضور علیہ السلام فرمایي دا ټول مسلمانان داسې لکه یو وجود چې سترګې باندې درد راشي ټول وجود باندې درد راغلی په سر باندې چې درد راشي په ټول وجود باندې درد وي دا ټول وجود تداعى له بالسهر والخمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا بلد هذا جمهوریت او اسلام منځ کې فرق. جمهوریت کې فیصله په کثرت الرأی باندې کې د کثرت الرأی په مقابل کې هیڅ انساني تهذیب او هیڅ الهي قانون نه منلای کیږي او نه هغه ته اعتبار شته. بس اله بلا چې ډیر خلک په کم طرف باندې وایي په خبره په جمهوریت کې فیصله په صحیح په ډیرو خلکو باندې چا ډیر رائے کم طرف ته شو اله بس ډیر خبر او ډیر رائے د دغه کثرت په مقابل کې هیڅ یو انساني تهذیب او عقل مهذب عقل بوي دا ډیر په غلطه دي او هیڅ یو الهي قانون نه سه اعتبار شته نه ورته سه احترام شته. نو ما مثال درک برتنیا کې رائے په چلے دا نو بس قانون یو نر د نر سره نکاح کوي خزي سره. اسلام د کثرت رائے باره کې سوای اسلامي نقطه نظر سره کثرت رائے دوه قسمه ده. ډیر خلک چې کم طرف باندې یو ډیر هغه دي چې د دوی سره دلیل هم موجود
دوسرا کتاب او سنت هم د دې خلکو په مقابل کې لږ خلک یو طرف ته ډیر دي یو طرف ته لږ او ډیر داسې دي چې د دوسرا کتاب او سنت هم او مقابل کې لږ یو نفس ډیر اله بلا بس ډیر اس کتاب او سنت الهی قانون ورسره نه اسلامی نقطه نظر د کثرت رائے په باره کې دا د هغه ډیر چې غیسرا کتاب وی سنت هم وی نو بنا بر دې چې ید الله علی الجماعه ید الله پاک د جماعت سره اتبعوا السواد الاعظم لوی ټولی پسې ځای شاذ خلکو پسې مزه دا مونږ چې بار بار درته وایو په تصوف کې او په اعمالو کې په جمهور امت پسې ځای په جمهور امت پسې کثرت رائے دا نه ده چې په اسلام کې بنیادی اعتبار ورته نشته که په اسلام کې کثرت ته اعتبار نه وای بیا د خبره متواتر د خبره واحد منځ کې دا فرق ولې راځي د خبره متواتر نه منکر کافر په خبره متواتر باندې فرضیت ثابتي خبره متواتر معتبر ده په عقاید او خبره واحده د یو دومره پوزیشن نشته نو کثرت رائے په اسلام کې محترمه ده خو مشروطه ده په شرط دی چې کتاب او سنت نه به یو څه ورسره الهی تعلیماتونه به مالامال یو داسې اکثریت یو دا مطلق اله بلا اکثریت لکه ما مثال در یو طرف ته علما دي دانشوران دي ډاکټران دي انجنیران دي لس کسان دي یو چاته ووټ ورکوي او بل طرف ته 200 کسان جاهلان فاسقان فاجران غلا زنیان نو د داسې اکثریت بری کې الله پاک بیا فرمایي وان تطع اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل الله داسې کثرت رائے باندې بیا فیصله کول دا ځوانه نه داسې کثرت رائے باندې فیصله کول دا بیا گمراهی او جمهوریت کې د کسی نشته چې دا داسې اکثریت او دا داسې اکثریت صحیح نو اسلام کې کتاب او سنت او موافقت کتاب او سنت سره دا بنیادی اهم خبره ده او جمهوریت کې الا بلا اکثریت